متي ولا تراب د ناڅاپي مړینې یوه بله پټه دوسیه رسنیزه شوه. محمد هاشم الکوزی وایي متي ولا تراب د امرالله صالح لخوا وژل شوی. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن د متي ولا تراب د مړینې دوهمه ورځ ده، خو لا هم د نوموړي د مړینې طبي یا بدلي راپور له رسنیو سره نه دی شریک شوی. کورنۍ لا هم نه ده منلې چې هغه داسې شدیده ناروغي لرله چې د نوموړي د مړینې سبب وګرځي. لا هم د هغه روغتون په اړه رسمي معلومات نشته چې د تراب مړ وجود ترې په امبولانس کې راووت. د دې پټې دوسیه یوه بله مهمه برخه له رسنیو سره شریکه شوې ده. د تیر حکومت د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي غړي محمد هاشم الکوزی ویلي چې په 2020 کال کې امرالله صالح پښتون انقلابي او حماسي شاعر متي ولا تراب ته مرګونه ګواښ کړی و او ورته یې ویلي وو که له حماسي او انقلابي شعرونو لاس وانخلي وبه یې وژني. محمد هاشم الکوزی هم دا ډول ویلي چې له ده وروسته ورته متي ولا تراب زنګ وهلی و او له امرالله صالح یې شکایت کړی و. د ښاغلي الکوزي په وینا چې ما ورته د موټر او ساتونکو درخواست وکړ مګر متي ولا تراب رد کړ او ویې ویل چې زه یو شاعر یم او خپل ملت ته حقایق حایم، په دې ملت ډاډه یم او هېڅ ساتونکي ته اړتیا نه لرم. که زه هم امرالله صالح اوس مهال هیواد کې نشته او نه یې لاسپوڅي څه کولی شي، خو یو شمېر هیوادوال په امرالله صالح او یو شمېر نورو مخکینیو چارواکو توندې نیوکې کوي چې ګواکې دوی د اوسني نظام او اسلامي امارت د بدنامولو قضیه مخته وړي. یو شمېر ټولنیزو فعالانو ویلي چې مرحوم تراب د ناروغۍ له امله وفات شوی او هېڅ داسې دلایل او وجوهات وجود نه لري چې وښایي د هغه د وژنې نښانې څرګندې شي. خو دا ډول شریر او خوارج خلک هڅه کوي چې په داسې ملي مسایلو او بوږنوونکو پیښو کې د اسلامي امارت او خلکو ترمنځ لرېوالی رامنځته کړي. یو شمېر نورو خلکو بیا ویلي چې تراب له بل هر چا اسلامي امارت ته ډېر محبوبیت لره او ډېر کله د اسلامي امارت له مشرانو سره لیدل شوی و. خوږو ملګرو، تاسې د محمد هاشم الکوزي له ادعاو سره همغږي یاست که نه کمنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې ویلمول شه.